ما یو کم عمر هلک خپل کور کې په نوکرۍ ولګولو. زه به چې کله د آفس نه کور ته راغلمه نو زما د ښځې د کمرې نه به دغه نوکر بهر راووتلو. ما ته دا عجیبه شانتې ښکاره شوله. خبره دې حد ته ورسېدله چې زما د ټول کور کار به زما ښځې کولو او نوکر به ورله حکم ورکولو. زما شک نور هم زیات شولو. زه به روزانه د دفتر نه ستړی راغلمه او دغه نوکر به زما د ښځې د کمرې نه بهر راوتلو. زما ښځې به د نوکر په وینا باندې اوبه راوړلې. شروع کې دا ما سوچ کولو چې دا زما وهم دی. نوکر خو یو نوکر وي چې هغه د مالک حکم مني. شاید څه د کار دپاره به زما د ښځې کمرې ته تللی وي. یوه ورځ ما د آفس نه وختي چوټې وکړله او جلتۍ کې کور ته مې ځان راورسولو. ما چې دروازه کولاو کړله نو دننه د خندا اوازونه ول. زما زړه په درزېدو شو. زه په قلاره باندې کور ته دننه شوم. ښځه مې په کچن کې ولاړه وه او نوکر مې ورسره شاته نږدې ولاړ او خندا خوشحالي کوله. زما ښځې چې زه ولیدلمه نو ویرېدله او نوکر سترګې ښکته کړلې. ما ورته هم ونه ویل او خپلې کمرې ته لاړلمه او دروازه مې ځان پسې بنده کړله. ټوله شپه ما له خوب را نغللې. سهار چې شو ما نوکر نه تپوس وکړو نو هغه ډېر په اطمینان سره جواب راکړو چې بي بي جي وایي چې تا ته د آرام ضرورت دی او زه خپله کار کوم. دغه خبرې اورېدو سره زما مازغه وخوځېدل. هغه ښځه چې په اوچت اواز به یې د چا خبره نه اورېدله او اوس د یو نوکر خبره مني. څه غلط خو شروع ول زما په کور کې. دوه ورځې بعد ما دغه فیصله وکړله چې ما په خپل کور کې یو وړه شانتې کیمره ولګوله او هغه ځای کې مې پټ کړله چېرته چې زما ښځه او دغه نوکر خبرې کوي. چې د شپې زه کله کور ته راغلم او دغه ریکارډینګ ما وکتلو نو زما زړه په درزېدو شو. زما ښځه نوکر سره په جګړه وه او ښځې مې ورته ویل چې ما تا ته ویلي دي چې زما د خاوند په مخامخ داسې خبرې مه کوه، زما خاوند به په ما شک وکړي. نوکر ورته وویل که تا زما خبره ونه منله نو زه به ستا ټول حالونه ستا خاوند ته ووایم. دغه نوکر چې زما ښځه بلیک میل کوله. زما د ښځې د سترګو نه اوښکې روانې وې او د نوکر په مخامخ ډېره بېوسه وه. په سبا له دغه ویډیو ما واخیستله او نږدې پولیس سټیشن ته لاړم او دغه نوکر مې پرې ګرفتار کړو او ټول حقیقت مخې ته راغی. دغه یو چالاک بلیک میلر و چې ډېرو کورونه یې په دغه کار باندې تباه کړي ول. نو کتونکو دا و د نوکر کهاني. نن سبا خلک کورونو کې نوکران ساتي او داسې نوکران راشي چې هغوی د خلکو کورونه تباه کوي او د خلکو عزتونو سره لوبې کوي. د دې نه دا سبق اخیستلی شو چې نوکران څوک هم ساتي نو احتیاط دې وکړي.